د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم ستړي مشه په موکړه دوه تازه لاندو مهمو خبرونو ته شاین وای د نړیوالو اقتصادي فشارونو باندې وړه پایله ولري. افغان حکومت وای نړیوال د خپل اقتصادي فشارونو ژر تر ژره ختم کړي. د طالبانو د قطر دفتر ویان سویل شین لوی اروپאי رسنۍ سره په تازه څرګندونو کې د بندیزونو د دوام په تړاو نړیوالو ته خبرداري ورکړای دی. هغه ویلي که په دې حساسو شرایطو کې د نړۍ اقتصادي فشارونه دوام وکړي دلته به د ځینو ترهګرو ډلو د پیاوړتیا سبب شي. هغه زیاته کړې چې په افغانستان کې اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت د نړیوالو د فشارونو له امله رامنځته شوی چې دا مسئله به د ځینو ترهګرو ډلو د پیاوړتیا سبب شي او خلک به د اقتصادي ستونزو له امله د دوی لیکو ته ورمات شي. شین پر نړیوالو غږ کړی چې ژر تر ژره د خپل اقتصادي فشارونه ختم کړي او اجازه د ورکړي چې افغانان خپل عادي ژوند ته د ادامه ورکړي او له نړیوالو سره له ښو اړیکو برخمن وي. او ملګري ملتونه وایي راتلونکو میاشتو کې بشري وضعیت تر دې هم ترنګلی کېږي. په راتلونکو میاشتو کې د افغانستان بشري وضعیت تر دې هم ترنګلی کېدلی شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالې ادارې چارواکو په تازه څرګندونو کې ویلي چې د وچکالۍ او جګړو له امله په وروستیو کې د افغانستان کرنیزه برخه سخته زیانمنه شوې ده. دغه ادارې ویلي چې د افغانستان ستره برخه ورځنۍ اړتیاوې د کروندو او زراعت له لارې تامینېږي خو وروستیو وچکالیو او جګړو د برخه زیانمنه کړې ده. ملګري ملتونه وایي که وضعیت همداسې دوام کوي په راتلونکو میاشتو کې په افغانستان کې بشري وضعیت تر دې هم ترنګلی کېدلی شي او وضعیت ورو ورو یوې بشري فاجعې ته نږدې کېږي. تر دې وړاندې ملګرو ملتونو ویلي چې باید له افغانستان سره بشردوستانه مرستې پراخې شي او پر ملتړو هیوادونو یې غږ کړی چې له افغانانو سره په دې سختو شرایطو کې خپل همکارۍ ډېرې کړي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه ښې چاره.